له افغانستان سره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د چین د مرستې اعلان وکړ. چین په دغه برخه کې افغانانو ته څه ډول روزنه ورکوي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. یوه چینایي کمپنۍ د اسلامي امارت د واکمنۍ غړو ته د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې روزنه ورکوي. د نوموړې واکمنۍ د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د لوګر میس عینک کان تړونیز شرکت MCC د دغه وزارت کارمندانو ته د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتي شبکتیاوو او ټکنالوژۍ په برخو کې روزنه ورکوي. د دغه وزارت له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د مخابراتو وزیر نجیب الله حیات حقاني د MCC چینایي شرکت له مشر وانګ جینګ سره په لیدنه کې ویلي چې مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په چټکۍ سره وده کوي او یا د وزارت هم غواړي چې مصنوعي ځیرکتیا وکاروي. دغه وزارت د MCC کمپنۍ د مشر له خولې لیکلي چې د میس عینک کان د مدیریت د ښه کولو لپاره افغان کادرونه یې چین ته استولي، ترڅو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د روزنې ترڅنګ د کانونو د فعالیتونو مدیریت او پرمختګ چټک کړي. همدارنګه په خپرې شوې خبرپاڼه کې د حقاني له خولې لیکل شوي د مخابراتو وزارت هڅه کوي چې له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره په همکارۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ ګړندی کړي. نوموړي په ټینګار سره ویلي د مخابراتو وزارت هڅه کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د وړتیاوو په رامنځته کولو او اسانتیاوو برابرولو سره د افغان کادرونو وړتیا لوړه کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.